السلام علیکم. د حیات خان ورلد درنو لیدونکو، دا وخت زه په هالیووډ هیلز کې لکه د هالیووډ په غرونو کې یونیورسل طرف ته راغلم. یونیورسل میوزیک هم جوړوي، یونیورسل فلمونه هم جوړوي او په دې نوم باندې دا ځای مشهور دی. او دلته هم رخسار جانه ته راځه که نه چې لږ خبرې وکړو. دلته وګوره، دا په لسګونه ګاډي او پارکینګ پوښتنه، نو هغه که تاسو ګورئ هغه ده دا چې څومره ګاډي ولاړ دي، دا خلک دلته راغلي دي او دا پکې بس لارې او ګودرې دي، خلک پکې پیاده هم ګرځي. او زه او رخسار زلمی چې دی مونږ هم روان یو. اظهار منظور صاحب او خیرتل صاحب رانه مخکې دي. دا دومره دا د منډو دا ټریکونه چې دي دا تر هغه ځایه پورې تللي دي، ډېر لرې لرې. خو د یونیورسل دا غرونه او دا رغونه او دا لارې دا ګودرې درته ښیم. خدای دې وکړي چې د ولسنامې په وساطت باندې دغه ځایونه چې څومره هم زه وینم دا زه تاسو ته ښیم. مقصد او غرض مې خالص دغه دی چې په پښتو کې داسې ولاګونه او یا داسې ولسنامې د سفرنامو په شکل کې ما نه دي لیدلي. نو زما غټ غرض هم دی چې د پښتو دا سوشل میډیا او د پښتو دا ژبې دا کانټنټ چې دی دا هم لږ زورور وي. دا لاندې چې دی نو پوره د لاس انجلس ښار ښکاري. نو داسې خو سم خیر بهرحال نه ښکاري. دا کیمره به زه بل طرف ته اړوم، بیا به تاسو ته ښیم هم. او د سړک په غاړه دا مونږ ورته خیر ازغن خو نه دی، خو فینسینګ یې کړی دی، دا لګېدلی دی. نو د چا سره خپل سپي دي راغلي دي، څوک هغه ځای کې ناست دي دغه ګوټ کې مازدیګری تېروي. نو دا ښکته تاسو ته دا ښار هم ښیم. او بل دلته کې په دې غر په دغه څوکه باندې ډېر ښکلی یو غټ جومات دی. نو عقیدتاً احتراماً او د زړه نه که نه د مذهبي حوالې سره مونږ چې چېرته هم ښکلی جومات ګورو او جومات هسې مونږ ته محترم دی، خامخا به ورځو. نو دغه جومات درته هم ښیم او دغه غر چې تاسو وینئ نو ستا داسې ښکاري لکه سوځېدلی چې ځای په ځای. خو په لاس انجلس کې د اور او د زلزلو د دې هېڅ پته نه لګي. کله هم اور لګېدی شي. نن چې مونږ په کومه زلزله را پاسېدلي یو وقارتل چې پاسې لکه بیخي څه به ووایم، و به خیر د خندا خبره به وکړم لکه کترینا کیف چې را پاسې. او نن چې هغه څنګه ټوپ والی دی د کټ نه. نو زلزلې دلته ډېرې کېږي که نه. نو نن زلزلې هغه ډېر ویره و. په زلزله کې تاسو ته هم یو خواست کومه چې ګوره زلزله به یا تاسو خرابوي یا نه، خو دا لوی ټوپ نه دی دا تاسو خرابوي. نو په زلزله کې که ډېر په لوړو بلډینګونو کې نو په خپل چوکاټ کې په دروازه کې نه ورک درشل چې ورته وایي، په خپل درشل کې ودرېږئ. نو که دغه بلډینګ او یا دغه وداني په تاسو ورتاو هم شي نو دونه ده چې سر به هم د دې درشل سره بچي او دا ټوپ به هم خراب کړي. زلزله به هم یا خرابوي یا نه، نو دا ټوپونه به هم خراب کړي. خو بهرحال خبرې مې اوږدې شوې. دا ښار درته ښیمه د دې غره د څوکو نه را سره اوسئ. دا یونیورسل ورته وایي په هالیووډ هیلز کې. نو زه ولسنامه حیات خان ورلد تاسو او دا را روان قوم زه به اوس په دې باندې ورتېرېږم. نو را سره اوسئ. مننه.
Ayer ya es observatorio. Ajá. ¿Ya está la gente ahí? Sí. جی د حیات خان وړ درنو لیدونکو دا د هالیوډ علاقه ده امریکا کې بیا په لاس انجلس کې دا لارې کوڅې هم درته هم وښودلې دا سیلانیان هم ولیدل او دا غر دی دا هم درته هم وښودو موږ ورته هم راغلي یو نو دغه ولسنامه په دغه ځای باندې پای ته رسومه مقصد مې خالص دغه دی چې زموږ په سوات کې د زمرودو غر دی د زمرودو او هغه ټپه هم ډېره مشهوره ده وایي چې زمرودي پیداوار دی موږ په هغې وطن کې لوږې تېروو او دلته غر دی صرف یې پې غټ غټ لیکلي دي هالیوډ دا د علاقې نوم دی که نه داسې نه ده چې دغه ځای خوا اکټران لګیا دي ویکټینګ کوي او جازونه اولوځي او شوټینګ روان دی د دې علاقې نه دا نوم دی په دې غرې لیکلي دي دې ته سیل له خلک راځي او د انګریزي فلمونه چې دي نو هغې ته لکه موږ وایو هم هالیوډ که نه نو جوړیږي په دغه ځای کې ټول دغه سټوډیوګانې هم نږدې موجودې دي اوس دوی سټوډیو ته به هم ورځو یونیورسل ته کم سره چې زما هنري کارونه د ډېر وخت نه روان دي خو بهرحال دلته دا خلک راځي ګاډي راولي دلته خوراکونه کوي دلته کې ټورسټ دي سیلانیان راځي دلته دوی پیسې پرېږدي څوک اوبس کوي څوک څه کوي څوک څه کوي څوک څه کوي نو په دغه چلونو باندې ملکونه مخ په وړاندې ځي نو که دغه شانتې مونږ په خپل سواد کې هم په ملکان غاټ ملکان ولیکو او هغه هم داسې چې د جاذبې نظري که نه چې خلک یې راشي تماشې له داسې د بونیر په غر بونیر ولیکو داسې د علم په غر علم ولیکو چې د لرې نه ښکاري څه د توجه مرکز یي او هغې ته تقویت په سوشل میډیا میلاویږي نو زمونږ د غرونه هم ستاسو د وړاندې دي چې د څه نه کم نه دي خو دغې خلکو له د بزنس هغه ټولز نه وي هغه خبرې وله ورځي کارونه وله ورځي نو هغه خلک متوجه کولی شي خپل ځان طرف ته نو خدای دې وکړي چې زمونږ وطن هم ښکلی شي او دغه علاقه چې تاسو ولیدله ستاسو د کمنټونو د ښو خبرو په هیله باندې حیات خان ورلډ تاسو ګورئ ولسنامې در سره شریکومه ښه د باد اوسئ کم ملګري چې هم موږ له ډاډ او د مینې هغه لفظونه راډالې کوي موږ ته ډاډ راکوي هڅونه کوي د هغو ټولو منندو یم کور مو ودان خدای دې وکړي چې زموږ دغه سفر دغه ولسنامې ستاسو زړه ته کوزې شي او تاسو له خوند درکړئ را سره اوسئ رخسار بخیر د ټلیفون نه توبهګار شو اوس کېدای چې دی بند هم کړي رخساره دا کوم عمل چې وشو دی په هکله باندې ښه عمل وشو که نه ما سره چې کوم ما سره خو ډېر بد وشو د وقار نه هم زیات جوبل شو ښه راځئ ملګرو دغه غر او انا اختر درته ښیمه دا هلته هم ډېر شی دی خو زموږ پرې قدر نشته خو بهرحال د انګریزانو د وطن نه نختر هم داسې ډېر قیمتي ښکاري زموږ هغه قیمتي ځکه نه دی چې موږ ورته تبر نیولی دی دا د لاس انجلس او بیا په لاس انجلس کې د هالیوډ غر دی دا ډېر فرمان برداره غر دی دا نیم امریکا دا ساتي زار منظور صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څه حالات دي دلته کې به څو پیرې راغلی خو تاسو خو به ډېر راغلي یې که نه بس زموږ خو هغه حافظ دلته نږدې دی نو بس او تاسو کله کله چکر را لګوئ او دلته هسې کال کې ډېر خلک راځي په میلیونونو خلک راځي نو هغه دلته خو تاسو دا وګورئ که نه او دا مو ولیدل او ټک ټک راځي بلکل شمارلو خو نه کېږي خو ډېر خلک راځي او دا باراني اوبه دي که نه چېرته دغه نه راغلي دي هلته د کالیفورنیا نه بره نه بس
اوبه پټۍ او بس دلته دلته په نهرونو کې را رسوي نو بس او دی بیا ډېر زیات کوشش ته دغه هم کوي د باران اوبو لپاره چې سیف واټر که نه چې بس هغه شي جمع شي چې ډېر شي نو بیا خو سمندر ته پرېږدو لږ لږ را کوي جمع پونجي کوي اتل صاحب په ژوند کې په اول ځل د هالیوډ غر ته راغلی او دا هغه غر دی چې تا وختي وي چې دا به مونږ کله کله په فلمونو کې لیدو که نه دا قوم راغلی دی او مونږ پکې اوس دا د ولسنامه ریکارډ کوو نو هسې ښه درته ولګېدو ګرمي خو هم ډېره ده خو ښه خو راته ځکه ولګېده چې مطلب دا دی چې د آرټسټانو دپاره خو دا یو ډېر ځای دی معنی لري که نه هغه که د فلم دی که د ډرامې دی که زمونږ هنرمندان د هنر د غړۍ د لارې دي دا خو زمونږ دغه ځای دی یو ډریم و او بلکې اکثر فلمونه به هم کتل نو پهله کې به دا دغه راغلو که نه اوله کې به دا نوم راغی که نه هالیوډ مووي ډېر خوند یې وکړ مننه شاه زلمیه رخسار شاه زلمی دا زمونږ دغه دی لیډر دی شاه زلمیه څنګه دی خوند دې وکړو ګرمي خو ډېره ده خو مزه یې وکړه که نه ګرمي شته خو هغه ایکسپیرینس داسې کېږي څنګه چې اتل صاحب خبره وکړه چې دا موږ فلمونو کې کتو غرب او دا به پې لیکلي وو هالیوډ او واقعي هغه بالکل مخامخ ورته سړی ګوري هماغه ښه ښکاري او دا به زه بیا هم وایم چې دا موږ چې نن دلته یو یا که موږ د نړۍ په هر ګوټ کې یو چې څه هم کوو څه نوي نوي ګورو نو دا زموږ د ژبې برکت دی که نه ډېر خلک دي دلته به راتلل غواړي خو دغه زموږ ژبه ده چې موږ یې دې ځای ته را رسولي وو چې موږ نن امریکا کې لس کاله او په اول ځل دلته نو بس ژبې میندې دي ژبې خوږې دي موږ د خپلې پښتو ژبې شکرګزار یو چې دومره مقام یې موږ له راکړی دی چې نن یې موږ دغه په امریکا کې په لاس انجلس کې دغې غر ته راغلي نو د دغې ژبې په تړاو چې زموږ سره څومره هم خلک یې هغه ټولو ته زموږ مینه زموږ احترامات او زموږ نیکې هیلې د ورورسېږي اتل صاحب دا ولسنامه به دلته کلوز کړو نور هم ډېر زیات دی وبوځو ښه ستاسو په اجازت باندې به روان شو ښه نور ډېر دی د کلي نور د نن چې چل کوي چې چل اظهار منظور صاحب وایي چې دا غر چې دی د هالیوډ هیلز دا یو کس و او هغه لاس انجلس ته دا مطلب ډونیټ کړی و چې تاسو کیسه کوئ کولی شئ د لاس انجلس د ښار او د دې منطقې مشرانو ته د سیل ځای جوړ او دا یې چې دی دا منارې چې مونږ لیدې نو دا جومات خو نه دی خو ستوري او سپوږمۍ په نوم باندې یا دلته خپل یو نوم دی ورته نږدې کېږم دلته بیا وایم په هغه نوم باندې پېژندل کېږي دا د نور د پرېوتو مناظر دي او دا هالیوډ هیلز هغه ځای کې هم هالیوډ لیکلی شوی دی ډېر لرې دی زه به یې لږ زوم کړم نو دا د دې هالیوډ غرونه دي نو دا درته ښیمه ولسنامه حیات خان ورلډ تاسو او زه او دغه مخکې چې کوم ښکلی ګمبد ښکاري مونږ دغه ځای ته روان نو رخسار را سره پکې جنګ وکړو چې دا یونیورسل نه دی ما ورته وایي چې وروره داسې ده چې زما هم اول ځل دی چې راغلی یم هالیوډ هیلز دی غرونه دي د هالیوډ دا مې په اوله کې وویلې یونیورسل ته به هم ځو خو دا هم په هغه ځای کې راځي او دا ښکته دا خو لاس انجلس دی که نه هلکه ها نورې ګډې وډې ونه یم چې دا وډي ګرام دی او دا ټینګوره ده که نه دا لاندې دا موږ چې پکې یو دا هالیوډ هیلز دي او د دې غر نه هغه چې دا ستن ښکاري ستن خو مونږ ته خیر باران خو دا او دغه یونیورسل اخوا دی نو ملګرو داسې ده که نه چې زمونږ په خبرو کې که چېرته داسې پیکه دوکه خبره داسې ډېره زیاته کره نه وي نو دغه راپسې مه کوئ ډېر سر راپسې مه وړئ ښه موږ به کوشش کوو چې ښه کار وکړو ښه دا وایي چې دا لاره غلطه ده او تاسو
به دې ته نه راکوزېږئ دا تاسو ورته ویدی ښي نو دغه ودانۍ هم ګورئ او مازدیګر چې ماښامي له غاړه ورکړه نو درد مې دغسې زړګي له غاړه ورکړه نو دا مازدیګری دی او دغه نور دغه ښار دغه غر نو درته یې ښایم راسره اوسئ ملګري رانه مخکې تېر شو ما ټول سفر تاسو ته په ویډیوګانو جوړولو کې تېر کړو څه وکړو ستاسو غم دی راسره